بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یوسف آیت نمبر 70. سورة یوسف نمبر آیت 70. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف علیہ السلام قصه دې ځای ته رارسېدلې وه چې دویم ځل د یوسف علیه السلام ټولو وروڼو یعقوب علیه السلام سره وعده وکړه، قسم یې وکړو چې دا ځل به موږ ابن یامین نه ضایع کوو، لکه یوسف چې مخکې موږ له تقصیر نه وجې ضایع شو، او موږ به بیرته ابن یامین تا ته راولو. نو دوی راغلل یوسف علیه السلام ته. یوسف علیه السلام خو دوی له اول نه لا پیژندل. خپل ورور ابن یامین هغه یې ځان ته نږدې کو او هغه ته ځان معرفي کو، زه تا ورور یم یوسف، او ته د خپلو نورو وروڼو په کړو وړو باندې د دوی په حرکاتو سکناتو په دې باندې خفه کېږم. چې بیا یې غنم ورته تیار کړو، بوجیګانو کې واچول، بارونه مارونه هر څه ورته تیار کړو. دلته یو پیمانه وه، یو جام و چې په دې باندې به یوسف علیه السلام خلکو ته دا غنم ورکول. هغه جام باندې مثال 10 جامه 15 جامه څومره رسېدی هغه وخت فیصله وه. او په دې جام کې وایي اصلا دا د پاچا د اوبو څښلو جام و. ای جام از پاچا بود ده آب می نوشید. نو یوسف علیه السلام دغه جام را واخیستل، دا د ابن یامین د ده په دې بار په دې بوج په دې کې غنمو کې دا پټ کو. کله چې د دې سازو سامان تیار شو، قافله تیاره شوه، نور دوی رخصتېږي، چې دوی روان شول، اعلان وشو چې ای قافلې والا تاسو خو غله یاست، دارونه ټول بیرته راتاو شو چې موږ غله نه یو او نه موږ د غلا او د فساد په خاطر راغلی یو، او تاسې حال ووایاست چې تاسې څه ورک کړي؟ ما دوز نیستم نه به خاطر فساد آمدیم، شما حال خود بگوین شما چی گم کردین؟ هغه یوسف علیه السلام د خلکو ورته ویل چې موږ خو د پاچا جام چې ده هغه جام هم ورک کړی ده. او یوسف علیه السلام ویل وایي هغه تلاشي خو به کوو، خو اخري کار داسې کوو بیا، خو که له هغې نه مخکې چا وړی وي په خپل طبیعت یې راوړي، اگر کسی گرفته باشه به طبیعت خود بیاوره. زه به د اوښ یو بار به زه دته مستقل نور غنم ورکم، خو دغه جام دې راوړي، او بالکل زه د دې خبرې ضامن یم، کفیل یم چې دا کار به زه کوم. هغه هغه ورته ویل په الله قسم موږ غله نه یو، موږ د فساد لپاره نه یو راغلي. هغه خبر نه دي کاندي، هغه قسمونه خو رښتیا دي چې هغه غلا نه ده کړي. یوسف علیه السلام ورته ویل وایي ښه کم دروغ ویلي وو، او دا جام د تاسې نه په چا په بار کې پیدا سو، اگر شما دروغ گفته بودی وزیر چی جزا میتیم؟ همی کس که جام در باری او پیدا شد. دی ورته ویل د هغې جزا خو موږ په نظ معلومه ده، څوک چې غلا وکړي هغه غل بیا د صاحب المال غلام جوړیږي، د هغو غلام چې د هغو نوکر سي. بس دلته وایم همغه سړی جزا یوسف علیه السلام فیصله ورسره ومنله، په بارونو تلاشي باندې شروع وکړه، خو په تلاشي کې اول د نورو ورونو په بارونو شروع وکړه.
دا د ابن یامین په بار باندې شروع ونه کړه. د دې په خاطر چې څوک په ده بد ګمان ونه کړي چې یاره دا طریقه دوی جوړه کړې وه. هغسې تلاشي کوي هغې کې جام نسته. ابن یامین بار ته چې راغلو له هغه نه جام راووتل. وایي دا د تاسې نه ویل چې دا موږ غلا نه ده کړې. اوس وګورئ ورته نو اوس خو دوی فیصله همغه کړې وه چې ابن یامین دا به دوی ته وایي که نه که چا غلا کړې وه بس دا غل به د هغو صاحب المال وي ام آدم دزد او صاحب المال میشه دیگه. ابن یامین جن راو ګرځول. نوره قصه به بیا ووایو. فلما جهزهم نو کله چې یوسف علیه السلام تیار کړل دا خپل ورونه بجهازهم په هغه سفر په هغه سازو سامان د سفر باندې. جهاز جهیز دا م ویلی وو دا د سفر سازو سامان ته وایي آلات و اسباب ته وایي. او جهز یجهز تجهیزا چاته د سفر سازو سامان آلات برابرول. په حدیث کې مستعمل ده من جهز غازیا فقد غزا. څوک چې غازی مجاهد ته آلات و اسباب برابر کړي د غزا یقینا دم غزا وکړه. دا مجهزم غزا وکړه. فلما جهزهم کله چې یوسف علیه السلام برابر کړل دا خپل ورونه بجهازهم په هغه سازو سامان د سفر جعل السقایه وګرځول یوسف علیه السلام سقایه هغه جام د خړوبولو. سقایه دا اسم ده لسقا یسقي سقیا خړوبولو ته وایي. ساقي خړوبونکي ته وایي. سیراب کننده سقایه دومره جام ته وایي چې په هغو باندې سړی خړوبېږي چې به و آدم سیراب میشه. جعل السقایته وی ګرځول هغه جام د خړوبولو د پاچا فی رحل اخیه. رحل جمع رحال راځي د سفر سازو سامان د سفر آلات و اسباب. دا یې وګرځول په هغه سازو سامان د خپل ورور ابن یامین کې. نور قافلې والا روان سو چې دوی روان سو نور وځي د مصر له ښاریې نه. ثم اذن بیا اعلان وکړو. اذن یؤذن تأذینا اعلان کول. دا یې موږ تاسې د لمانځه اذان تم اذان وایي ځکه دې کې اعلان وي د لمانځه په ټیم باندې د لمانځه په وخت باندې. اذان هم به خاطر اذان میگه که اعلان به وقت صلات می باشه. ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړه اعلان کوونکي چې وویل ایتها العیر ای قافلې والا. عیر قافلې ته وایي. انکم لسارقون یقینا تاسو یاست تاسو لسارقون خامخا غله یاست. یقینا شما حتما دزدان هستید. قالو ویل قافلې والا د یوسف علیه السلام رونو ویل واقبلو په داسې حال کې چې دوی مخ راتاو کو. اقبل یقبل اقبال پیش آمدن. تر اوسه خو دوی روان ولو کله چې دا خبر واورېده دوی راتاو شول روی خود گردانیدن. قالو دوی وویل واقبلو او مخ راتاو کو یا گفتن در حال کې رو گردانیدن علیهم په دې یوسف علیه السلام او د ده په ملګرو په دې مخ راتاو کو. مقوله د قالو دا ده ماذا تفقدون تاسې کوم شی ورکوي کدام چیز گم کرده اید. فقد یفقد فقدا باب ضربه ده فهو فاقد والمفعول به مفقود ورکولو ته وایي. باب المفقود دا په فقه کې یو باب ده چې سړی له اهل بیت نه ورک سي مړو ژوندی معلوم نه وي ګم شده. قالو دی ورونو وویل واقبلوا علیهم او مخې راوګرځول په یوسف او د ده په ملګرو چې وویل ماذا تفقدون تاسې کوم شی ورکوي. قالو یوسف علیه السلام او د ده خلکو وویل نفقد سواع الملک. نفقدو موږ ورکوو سواع دا په معنا د صاع په معنا د پیمانه. موږ ورکوو پیمانه الملک ما گم میکنیم پیمانه پاچا را. موږ د پاچا پیمانه ورکه کړي. ولمن او هغه څوک چې له تلاشي نه غیر راوړي تلاشي ته حاجت پاته نشي هغو ته به یو اوښ بار موږ ده ته انعام ورکو. دا خو پرېږده چې دی ته به د غلا جزا مزا سزا به نه وي بلکې خپله خوښه دې راوړي دا به م ورکو. ولمن او هغه چا لره جاء به چې هغه راتګ وکړي په دې جام باندې حمل بعیرن دې ته به یو بار بعیرن د اوښ وي برای ازو یک بار شتر می باشه.
وانا به زعیم. که تاسې دا ګمان کوئ چې تاسو خو پاچیان خلک یې، اصله تاسو چې څوک دا یو بار د اوښ اخیستی سي. یوسف علیه السلام وایي غم مه کوئ، زه د دې خبرې ذمهوار یم. وانا به، او زه په دې یو بار د اوښ باندې زعیم یم، کفیل یم، ضامن یم. حمل جمع احمال راځي، دا بار ته وایي. دا بار چې سړی په څټو په سر او په شا اخیستی هغو ته حمل وایي، او بار چې په ګېډه باندې وي هغې ته بیا حمل وایي. لکه د ګډې وزې غوا زنانه په ګېډه باندې بچی وي هغو ته حمل وایي په فتحې سره، او د سړي د حیوان په شا باندې چې پیټی په اوږو باندې پیټی هغو ته بیا حمل وایي په کسرې سره حمل. زعیم دا وزن د فعیل ده. لزعم یزعم زعامة فهو زعیم، په معنا د ضمانت کول، کفالت کول. وانا به زعیم، او زه په دې یو بار غنمو باندې ضامن یم، ذمهوار یم. او چې زه به در کوم، دا تشویش مه لرئ چې دا غنم به موږ در نه کړو. قالو ډېرونو وویل تالله، په الله قسم. دا تا لپاره د قسم ده، او دا داسې حرف قسم ده صرف په لفظ د الله داخلیږي، په بل اسم نه داخلیږي. یو هغه واو هغه هم حرف د قسم ده، والله بام حرف قسم ده، بالله خو هغه حروف په نورو اسماو هم داخلیږي. ورب الکعبة دا د واو په رب باندې داخل سو، خو دغه تاسې ده دا صرف په لفظ د الله داخلیږي. اوس تالله ویلی سي، تر رب العالمین نسی ویلی، ورب العالمین ویلی سي، خو تا رب العالمین نسی ویلی، تا په رب باندې نه داخلیږي. دا داسې حرف قسم ده. قالو دوی وویل تالله، د موږ د قسم په الله باندې، لقد علمتم یقینا تاسې پوهیږئ، ما جئنا موږ نه یو راغلي، لنفسد فی الارض چې موږ فساد وکړو په ځمکه کې. د یوسف علیه السلام وروڼو وویل وایي تاسې پوهیږئ چې موږ چې راغلي د فساد لپاره نه یو راغلي. د یوسف علیه السلام وروڼه خو نور ډېر ښه خلک ول، د یعقوب علیه السلام د هغه بچیان ول، نیکان صالحان ول. داسې هغه یوسف علیه السلام سره څه حسد راغلی و، هغه خو ما درته ویل هغه خو بشري کمزوري وي، انسان وي خامخا. نور داسې نه ول چې دوی غله ول، رهزنان ول، بدماشان ول، غلط خلک ول، نور سم خلک ول. تالله په الله قسم، لقد علمتم یقینا تاسې پوهیږئ. تاسې پوهیږئ یعنې موږ پېژنئ چې یو ځل مخکې هم راغلي یو، اوس دا د بیا هم راغلي یو، موږ فساد نه کوو، موږ غلاګانې نه کوو، موږ ډېر سم خلک یو. د کاروبار خلک خو ډېر زر سره پېژني، د چا سره چا سره لین دین سي، خرید و فروخت وکړي، دستي سره وپېژني چې دا سم خلک دي او دا قسم خواره خلک دي. لقد علمتم یقینا تاسې پوهیږئ، ما جئنا موږ نه یو راغلي، لنفسد فی الارض چې موږ فساد وکړو په ځمکه کې، وما کنا او موږ نه یو سارقین غله، موږ سارقین نه یو، ما دزدان نیستم. قالو یوسف علیه السلام او د ده ملګرو وویل فما جزاؤه، نو څه به وي سزا د دغو غله، چې مې باشد جزای امې دزد، ان کنتم کاذبین که چېرته وي تاسې دروغجن، اگه شما بودید دروغگو، که تاسې دروغ ویلي وو او دا غل په تاسې کې وو نو بیا به څه جزای؟ جزای لا اوس معلومه کړي، نور به تالاشي شروع کوو. قالو دې ورونو وویل جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزا د دې سارق من هغه څوک به وي وجد فی رحله چې پیدا سي د په سازو سامان کې دا جام، فهو جزاؤه نو همدغه به جزاوي، همدغه کس دا اخیستونکی همدا به جزایی. جزای امو که ایجام در ساز و سامان او پیدا شود امو جزاش می باشه، امو را شما میگیرین به حیث غلام، هغه به جزایی. کذالک نجزی الظالمین، موږ ظالمان او غلو ته همداسې جزا ورکوو. د یعقوب علیه السلام په دین کې، په شام کې، موږ وطن کې چې څوک غلا وکړي موږ همداسې جزا ورکوو. همدې چې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله ته د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کړه، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړه، ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړه. حاجي صاحب
ګلاب شاه د زوی یا الله دې قبر ښایسته کړي، خپلوانو دوستانو حاجي صاحب ټولو ته اجر و ثواب ورکړي، عاقبت ټول په خپل حفظ و امان کې وساتي. یا الله تا یې بندګي لپاره روغ جوړ ولري. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، هر څوک وي، هر چېرته وي، ته حافظ ناصر مددګار سي. وصلی الله تعالی علی خیر.